السلام علیکم ورحمت الله. زه د ستېرېدم کابل دغه ساحه مې چې وکته نو نظر یې نه کړمه، خدای پاک دې نه کړي چې زما په سترګو نظر شي. هغه یو ترانه ده او که نظم د هغې کې وایي چې نظر یې نه شي څه جنتي ښار دی کابل که نه، واقعا بلا تشبیه جنت دی. الله دې له بدو سترګو ساتي. ډېرو ځایو ته به تاسو شاید تللي وي خو د هر ځای خپله ښکلا او خپل ښایست دی، خو ولې الحمدلله د کابل ښار ښایست او ښکلا زه فکر نه کوم چې په نوره دنیا کې وي او یا هم پیدا شي. مقصد او هدف مې د ویډیو دا دی، هغه خلک چې غواړي وطن بیا خراب شي، هغه خلک چې غواړي وطن مو بېرته هغه 30-40 کاله مخکې چې کوم کنډواله کابل، تاسو خپل خدای الله ته مخ کوئ. تاسو چې په دې بلډینګونو په دې ښایست او په دې ابادۍ مو زړه کېږي چې یو مرمۍ فایر کوي، نو د خدای څخه وویرېږئ. راځئ که په مخالفت کې واقع یاستئ او که په زړه کې مو ډېره خیره وي، دا هر څه د تفاهم او د خبرو له لارې حل کېږي. مه کوئ دا وطن بیا راته کنډواله مه کوئ چې ورته ګوري د انسان زړه باغ کېږي. تاسو یې وګورئ، زه نورې خبرې بس کوم، خصوصا مسافر وروڼه خپل نظر کمنټ کې ولیکئ. لازم کا دې ځای نه ټول لازم کا الحمدلله. ته وګوره څومره ښایسته